امریکا ایران ته اوس هم 48 ساعت ورکړي دي چې سټریټ اف هورموز خلاص کړي، زموږ 15 پوینټه ومني او موږ په جنګ نه در سره کوو. او هغه کشتۍ چې پرون ووهله په هغه ولې امریکا ډېر باس کوي، ولې ایران ته نه ورکوي او ایران یې ولې بیرته غواړي. ایران وایي په هغه کې انټیلیجنس دي، سیټلایټ ایمیجز دي چې د امریکا پر خلاف دي او ګرد دنیا باید هغه وویني. او پاپ هم غواړي چې د ایران په خوا سي. پاپ ولې د ایران په خوا دي چې هر څو ورځې بعد تاسې وینئ چې وایي هغه خلک چې جنګ کوي هغه د مذهب پر خلاف دي. په امریکا کې په داخل کې ډېر عسکران دي چې کاتولیک دي او د کاتولیک د مذهب مشر دی. نو که تاسو د مذهب وایي چې توپک شعر ده او تاسو تاسې ولسمشر چې دغه سیستا معاش راځي او وایي یا ته به جنګ کوي، ته به د چا خبرې اوري؟ خپل د مذهب او که خپل د ولسمشر. او دغه مذهبي مولا د شیکاګو کې پیدا شوی دی او هغه بانکونه چې دته چیریټي ورکوي هغه هم د ایران د جنگ څخه فایده اخلي. او اوس بیا د کاناډا راولاړه سوې ده، د امریکا ځای نیسي په نیټو کې. د ووټ وخت روان دی او کاناډا خپل د 200 بلیونو ډالرو آرو انډستری چې پخوا د امریکا سره وه اوس یې چین ته په لاس ورکړې ده. 8 بلیونو ډالر ویټې چین ته په لاس ورکړي دي چې پخوا امریکا ته راتله او د میډ ویسټ فارمر په دا باندې پیسې اخیستلې. اوس اګریکلچر انډستری به ډېر تاوان وکړي. ستاسې اوړه و، زموږ اوړه و، ډوډۍ و، کلچې و، دا شیان به هم ډېر لوړ ولاړ سي. او بل لابسټر چې پخوا امریکا ډېر خرڅوي د دې د ټیرف په خاطر، اوس د امریکا یې څوک نه اخلي او د کاناډا یې ډېر لوړ ته تللی دي. کاناډا خپل د 110 بلیونو ډالرو ډیفنس کانټراکټ د ای یو سره وکړي. اوس وایي دا په ای یو کې د ټرانس اټلانټیک پاور هاوس دی. نو امریکا تاوان وکړي کې ونه کوي. او د 13 ټریلیون ډالرو کمپنیانې او کوچني انډستری د امریکا څخه ځان وایستي چې د اروپا او دغه ځایو کمپنیانې وي وایي د سکیورټي په خاطر او د ټیرر په خاطر موږ دلته بالا کاروبار نسو کولای. نو چرچ ان سټیټ په دا کې دی، په دا کې فارم اګریکلچر دی، ترانسپورټیشن ډپارټمنټ، دا ګرده پر ګلوبل جیوپالیټکس او ګلوبلی پر مارکیټ باندې تاثیر کوي، پر ما او تا باندې تاثیر کوي، پر هر کور باندې تاثیر کوي. 22مه را روانه ده. ما تاسو ته دا خبرونه درکول. دا خبرونه زه د میجر ځایو څخه اخلم او په اکونومیک کې، په پولیټیکل ساینس کې او په سوشل سټډیز کې، هیستوري کې، په دا کې ډېر زه معلومات لرم او کالج یونیورسيټي ته تللی یم او په امریکا کې مې ډېر عمر ژوند کړی دی چې خپلو سترګو مې دا جنګونه لیدلي دي او مارکیټ لیدلی دی. د دا ځایو څخه فایده اخلم او دغه ځایو څخه خپل معلومات اخلم. تاسې باید هم د ښځې تعلیم ته ډېر فکر وکړئ. زموږ هر خور دا کولی سي که علم ولري، تعلیم ولري. افغانانو راویښ سي.